السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق ته. د نن انګلیش الفاظ چې دي یا ورځونه چې دي هغه د ناجوړي په باره کې دي چې مختلفو ناجوړي ته په انګریزي کې څه ویل کېږي. د نن سبق ډېر مهم دی. داسې نوې وکیبلري دي، داسې ناجوړي شته چې د ډېر سټوډنټ هغه نومونه په انګلیش کې نه دي زده. نو راځئ راسره وایاستئ، زه یې وایم ته یې هم راسره وایاستئ، په زور یې وایاسته، تلفظ به مې هم زده سي، ژبه به مې هم پر واوړي. فلیګ، فلیګ، طاعون. طاعون داسې مرض دی چې خپریږي، چې یوه کس له راسي بیا ډېر لکه وبا دا رقم دی. اسما، اسما، سالنډي، د بعض انسانانو ساه لنډه لنډه کېږي. کولډ، کولډ، سړه تبه، تبې ته بیا هاټ وایي. فیور، فیور، تبې ته وایي. فیور، تبه. ټایفاید، ټایفاید، لو تبه، یو رقم تبه ده ډېره خطرناکه ده. ډایبیټیز، ډایبیټیز، شوګر، د شکرې ناروغي. کف، کف، ټوخی. پیرالایسیس، پیرالایسیس، فالج، ګوزن، هغه ناجوړي چې د انسان پښې یا لاس کار پرېږدي. ټیوبرکلوسیس، ټیوبرکلوسیس، ټي بي، د سل ناجوړي، یو ناجوړي دی چې د انسان ډېر ټوخی وسي، ځګر یې خراب سي، دې ته وایي. سمال پاکس، سمال پاکس، کڅوک. ریمیټیزم، 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 د بندونو درد چې د انسان د پښو د لاسو بندونه درد کوي. کالیک، کالیک، د نس درد، د خېټې درد، کالیک. وومیټ، وومیټ، کای وهل، باقی وهل. ډیسپیپسیا، ډیسپیپسیا، بدهضمي چې سړی شی نشي هضمولی، خوړلی. فایلز، فایلز، بواسیر، بدې مواسیر موږ ورته وایو چې د انسان سترګې سوخت کړي یا د خولې بوی ځي یا د پښو بوی ځي. فیمفل، فیمفل، دانه، د انسان پر بدن باندې دانې وي. فیمفل. اپیسټاکسس، اپیسټاکسس، د وینې تویېدل، د انسان در بدن نه هېڅ وینه روانه وي. موشن، موشن، دست، عمل، انسان در نس هیلی. کنسټیپیشن، کنسټیپیشن، قبض، موږ ته وایي قبض، قبض. میسلز، میسلز، شری، یو رقم ناجوړي دی چې په کوچنیانو کې راځي. سنسټروک، سنسټروک، لمبه وهل، چې ډېره ګرمي د لمر انسان ووهي بیا در نس هیلی، اوبه ډېرې څښي. جنډس، جنډس، ژړی، دا سترګې ژیړې شي. او فس، فس، زوي، چې بدن د یو ځای خوږي در هغه بیا یو رقم خراب وي، شنې اوبه راوځي، دې ته موږ فس وایو. سور آی، سور آی، د سترګو خوږېدل چې د انسان سترګې خوږېږي همیشه سود کوي، سري. سویلینګ، سویلینګ، پړسوب، د انسان بدن پړسېږي، پښې او لاسونه، سترګې یا مخ ډېر پړسوب کوي. هوپینګ، هوپینګ کفه، هوپینګ کفه یا هوپینګ کفه، توره غاړه، ډېر ټوخی، ډېر مسلسل یوه میاشت دوې میاشتې ټوخی. ډایرا، ډایرا، د او نه کې راځي، نس ناسته هم عمل ته وایي. انډایجیشن، انډایجیشن، بدهضمي، هضم نه کېدل. فلم، فلم، بلغم، دا در خوله ګړوی مې راتلل. ګونړا، ګونړا، سوزک، څک څک بولې کېدل مسلسل. اپیلیپسي، اپیلیپسي، میرګي، یو رقم څوک پیرانان ساته موږ ته میرګي ناجوړي وایي. نارکولیپسي، نارکولیپسي، خوب ناجوړي، خوب نه کېدل یا ډېر خوب کول. سیکنس، سیکنس، خو نو ناجوړي ته وایي هره ناجوړي چې. ایبرشن، حمل ختمېدل، یو سړی ښځې کوچنۍ په نیمۍ لارې باندې وپاسي په خپل رحم کې. سایکوسیس، پي سایلنټه ده، سایکوسیس، دماغي ناجوړي، انسان دماغي حالات خراب وي. ایچینګ، خارش، کا، د بدن کا کول، د بدن یو برخه کا کول. ایسیډیټي، ایسیډیټي، تیزابیت ده. نو دا زموږ د نن سبق که مو خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ. الله حافظ.